کویت یو عالم قصه کوله وایي د مصر کې یو ډمه وه د هغې نه یو انټرویو یې اخیسته چې د اخر څه چل دی چې ته سټیج ته وخېږې به سندرې وي سټیج ته وخېږې نو بس بیا د خلکو پر زړونو وایي ته باچایي کوې هغه دغه والا ورته دا ووایي د انټرویو والا وایي هغې ورته وایي چې ګوره د الله په هر کار کې اخلاص وکړي او زه په دې خپل فن کې په دې ګډا کې او په دې سندرو کې زړه د اخلاص چې سټیج ته وخېږم نو بچي بیا څه کولی شم هغه وکړم اوس دوی دې خبرو ته وګوره یعنې یو طرف ته د الله نافرماني کول بل طرف ته دومره زړورتیا چې یو قسمه د هغه ګناه نه مذاق جوړول نو راشه نن سبا ډمتوب ته پښتانه داسې قوم و چې زه دا نه یم چې ډمتوب پکې نه و لکه د مشرانو قصې چې واورې د مشرانو قصې چې واورې نو هغوی دا وایي چې ښه باقاعده به خلکو ډمې راوستې او ګډولې به یې چې د دې پښتنو به څه پروګرامونه و که نه څه خوشحالیانې به وي څه دغه نو ډمانې به یې راوستې ښه باقاعده زه دا نه یم چې ډمتوب په دوی کې یعنې نشتي یا پښتانه ټول د اسمان نه راکوي شوي دي او د ډمتوب سره یې نه لګېشتي بلکې زه ستاسو ذهن یو بلې فایدې ته بوځم ما د ډېرو شاعرانو شاعري لیدلې ده د ډېرو شاعرانو شاعري لیدلې ده چې د پښتنو په دې حالاتو یې لیکلې ده د پښتنو په دې حالاتو خصوصا لکه زموږ وروڼه چې کوم افغانستان کې دي په هغو باندې دا دماکې په غریبانانو باندې دغه سخت حالات دي او مصیبتونه پرې راځي او الله یې د هغوی په حال باندې خاص رحم وکړي نه دا شاعران چې کله دغه ځي کې لکه د پښتون خبره کوي چې پښتون سره ظلم کېږي نو دا وایي د دغه اواز پکې نشتي د څه هغه وایي چې راوایي د څه ته وایي د سیتار اواز او د ګونګړو شرنګ او دا په دیره کې نشته تاسو به لیدلي داسې شاعري دوی کوي یعنې مطلب چې پخوا به پښتنو کې څه و هرآن د رباب ټنګ وی پښتانه لاړو غرق شو پښتانه ختم شو او د رباب هغه ټنګ مې وی ډېر ورځې وانه اورېدو او بیا د ګونګړو هغه شرنګ مې وی بیا وانه اورېدو دا شاعران لیکي دي وایي دلیل یې په دې باندې چې یعنې دوی دا یو ښکلې خبره ګڼي چې پښتانه به پخوا په دیرو کې کېناستو څه به یې و رباب به یې و او د ګونګړو شرنګ څنګه خو چې ډمه ګډېږي خپو ته یې ګونګړې اچولي نو هغې د لاسه شرنګ راځي نو ما خو دې خبرې ته سوچ کړی دی دا اکثر شاعران چې د پښتنو په حال باندې څه لیکل کوي یا څه ویل غواړي چېرې پښتانه مثال کې په مصیبت کې دی او په غم کې نو دا خبره پکې کوي هغه ګودر صحیح د ګودر یادې دا خو صحیح خبره ده هغه ګودر او هغه امن او امان هغه د پښتنو هغه جرګې او د پښتنو هغه بیټکونه دا خو ښکلې خبرې دي چې دا شاعر په دې پسې ارمان کوي چې یاره دا قسمه خبرې نشته خو بیا په دې پسې ارمان کوي هغه د رباب هغه ټنګ او د ګونګړو هغه شرنګ نو دا خو ډمتوب دی په دې پسې څوک ارمان کوي او شکر دی چې نشته شکر دی چې زموږ په بیټکونو کې دا ټنګ نشته او دغه شرنګ نشته په ټنګ او په شرنګ دا خو د ډبانو کار دی او د دې بعضو پښتنو یو عجیبه خوي لکه دا دی به ووایي زه پښتون یم د اصل نه او د نسل نه خپل صفت به کوي زموږ پلانې خیر زموږ پلانې او ډم ته په انتهایي سپک نظر ګوري وجه دا دی چې ډم په خپله ځان سپک کړی ډم ولې ورته خلک په سپک نظر ګوري ځان یې سپک کړی زه دې پښتون ته دا تعجب په دې کومه لکه د ډم سره یې نه لګي فطرت یې برابر ده اوس خو له ډېرو سره لګي زه د هغه خبره کوم چې فطرت یې برابر د ډم سره یې نه لګي یاره دا سپک سړی دا ډم چې راشي د نه لور غواړي ورکوي ولا مړي که نه یې ورکوي ښه چې ځان له واده کې ډمه غواړي نه خو دا ډمه چې په بیټک کې ګډېږي نو بیا ورته خوشحالېږي اوس زه په دې فلسفه نه یم پوه چې ډم سره مې طبیعت نه لګي ډم مې بدي شي د ډم سره رشته نشتي د ډم سره غم قاعدې نشتي خو پروګرام کې چې ګډېږي نو بیا صحیح ده
داسې خلک مې پکې لیدلي چې سعودي عرب ته د پاکستان نه او د افغانستان نه ډمان راغوښتي دي ټنګ ټکور او دې دپاره زه په خپله پېژنم داسې کسان ښه ثقه طریقې سره دا خبره موږ ته رسېدلې ده چې دوی د هغه ملکونو نه ډمان دلته راولي د څه دپاره پروګرام دپاره او بیا چې کله دغه ډم چې کله واپسوي کړی وایي مړ بله ډم زوی دی دته ګوره کار دی نو تا خو په پیسو راوستو ویزې دې ولې وکړه دلته یې راوستو پروګرام دې پرې وکړو اوس وایي د ډم زوی دی نو یو خو زه په دې فلسفه د پښتنو ډېر پوه شوی چې ډم سره مې نه لګي رشته ورسره نه کوم غم خادي نه کوم خو پروګرامونو لی راولم او دا د جمعې شپې پروګرام دی او دا د پلاني ولیعیاذ بالله بس پکې هلکان خو پکې ګډوي جنکۍ خو پکې ګډوي پکې اجراګان هم ګډوي ولیعیاذ بالله نو په داسې قوم ستاسو څه خیال دی د رحمتونو باران به کېږي کوم قوم چې هلکان ګډوي کوم قوم چې کوم قوم چې اجراګان ګډوي کوم قوم چې جنکۍ ګډوي او په هغوی باندې خپل مجلسونه ګرموي نو ستاسو څه خیال دی چې په دې قوم باندې به د رحمت باران راوري خو دغه عذابونه به راشي